کندهار فوټسال لوبډلې د سیویل لویدیځ زون په ساته د ځوانانو راډیو فوټسال ټورنمنټ اتلولي وګټل او په دې سره د افغانستان په ساته د ځوانانو راډیو فوټسال لیګ ته لاره پیدا کړې. سیالۍ پرون په وطن ورزشي جمنازیم کې د کندهار، هلمند، روزګان او نیمروز ولایتونو په ګډون جوړې شوې وې. اړې د یادو سیالیو جوړونکي وایي یو هیواد یو مملکت پرمختګ کولی شي، نو موږ د څو د خپل بنسټ له لارې د ځوانانو لپاره حد اقل یو ورځ لپاره هم وي د یوې سالمې تفریح زمینه سازي وکړو او دوی ته د ورزش په برخه کې حد اقل یو ورځ لپاره هم د سالمې تفریح ایجادولو هڅه وکړو. ځوانان راډیو فوټسال جام سیالۍ د دویم ځل دی په 2022 کال کې د لومړي ځل لپاره دا سیالۍ د 14 ولایتونو ترمنځ ترسره شوې ده. اوس خوشبختانه په 2023 کال کې دغه 14 ولایتونو کې ترسره کېږي او د فوټسال سیالیو څخه وروسته بالاخره د کرکټ سیالۍ هم موږ په پلان کې لرو چې د اول لپاره یا لومړي پړاو لپاره د 12 هغه معتبرو ولایتونو ترمنځ دغه د کرکټ سیالۍ انشاءالله ترسره کېږي. د ټورنمنټ کې ګډونوال لوبغاړي وایي خوښ دي چې د فوټسال داسې سیالۍ ورته جوړیږي او له مسؤلینو څخه غواړي چې داسې نورې سیالۍ هم ورته جوړې کړي. ډېر خوشحاله انشاءالله بس څنګه راځي خدای موږ تمرینات کوو د هغه متیم دی انشاءالله تمرینات روان دي یعنې هر هفته 2-3 جلسې موږ تمرین لرو. خوشحاله یم چې په دغه ځایو کې بازي کوو. موږ خپل زموږ ټیم نور ټیمان ګورو ته مو دغه خبره ده چې په دغه شان سیالۍ کې ګډون ډېر چمتووالی لرو. موږ ډېره مدګي لرو چې دلته ښه نتیجه واخلو چې دا رقم ټورنمنټونه موږ ته جوړوي او موږ ډېره مننه کوو چې داسې د ځوانانو لپاره یو ښه ټورنمنټونه په لاره اچوي. سیالۍ یوه ورځ دوام وکړ چې لومړی هلمند او نیمروز لوبډلې او کندهار او روزګان لوبډلې سره مخ شوې او وروسته کندهار او هلمند لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړې او په پایلوبه کې کندهار وتوانېدی چې هلمند ته 4-1 ماته ورکړي.